بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل کې نن چې د لاجیکل فنکشن وایو. لاجیکل فنکشن هغه فنکشن دی چې دا د لاجیک یا منطق پورې اړه لري او دا په درې ډوله دي. لومړی چې د سمپل اف فنکشن دی، دویم چې د nested اف دی، او دریم چې د کمپاوند اف دی. دغه درې فنکشن دي، درې ډوله دی چې موږ به دا هر یو جدا جدا وایو. لومړی دې نه چې دی موږ سمپل اف وایو. سمپل اف وایو خو دغه اف فنکشنو سره چې کوم دی دې سره اپریټرز یا سمبولز استعمالیږي چې هغه سمبولونه لومړی ایکول دی یا مساوي، دویم چې دی نامساوي یا ناٹ ایکول دی، لیس دین، ګریټر دین. دا چې دی د نامساوي یا ناٹ ایکول معنا ورکوي. او بل چې دی ګریټر دین دی، لیس دین دی، ګریټر دین آر ایکول ټو دی، او لیس دین آر ایکول ټو دی. دغه سمبولونه چې دی دا د اف فنکشن سره چې دی دا استعمالي. دا هر یو په خپل ځای باندې وایو. لکه تاسو ته زه اوس مثال درکړم، راځو اف فنکشن هم کاروو. اف چې دی تاسو به لومړی مساوي ووهئ، اف به ولیکئ او ټیپ به ووهئ. دا ګوره لاجیکل ټیسټ دی او دا دوه برخې لري. یو برخه یې ټرو ده او بله یې فالس ده. دوه شرطونه لري. لکه فرضاً زه ورته وایم یو شرط ورته لګوم، لس مساوي د لس. دا شرط اوس صحیح دی کاما. اوس دا صحیح دی که نه؟ ګوره لس مساوي د لس دی، دا یو شرط شو. نو زه ورته یم چې کریکټ، مطلب صحیح دی. ادرویز که لس د لس مساوي نو مطلب غلط و، نو کاما بیا ولیکه چې انکریکټ. انټر یې کړئ. ګورئ دلته دوه شرطه موږ ته ویلیو اف ټرو. اوس که دغه لس د دې لسو سره مساوي وي نو موږ ته اولنی شرط صحیح شو، کریکټ به لیکي. دا که انټر کړو تاسې وګورئ کریکټ یې ولیکو. ګورئ دوباره بیا راځو، دا مثال زه لیکم فرضاً 12. 12 د لسو مساوي دي؟ نه. نو کله چې مساوي نه وي نو اول شرط چې دی دا غلط شو، راځي دویم فالس پارټ ته راځي. فالس پارټ کې چې دی انکریکټ موږ لیکلی دی، نو دلته به ولیکي انکریکټ. ولې انټر یې کړئ انکریکټ. نو دا د شرط په اساس باندې چې دوه برخې لري، یو برخه یې د صحیح برخه ده او بله یې د غلطه برخه ده. که چیرې ستا شرط صحیح شو نو اولنی ویلیو اف ټرو تا ته به اولنی شرط چې دی دا رن کیږي، او که چیرې شرط دی غلط شو نو تا ته به دویمه برخه دا چې دی رن کیږي. په دې باندې پوه شئ انشاءالله. د دویم اپریټر مثال ته راځو، دا ناٹ ایکول ټو. لکه فرضاً تاسې راځئ دلته مثال لیکئ چې شماره لیکئ، نمبر دلته لیکئ، نیم، فرضاً دلته نور څه لیکئ، تاسې یو لیست برابروئ. دلته راځئ تاسو وایئ چې مثال موږ نومونه لیکو علي خان جان. دغه نمبر د خپله اتومات راشي. نو تاسې کولی شئ چې د اف فنکشن په واسطه دا کار کوي. لیکئ اف ایکول اف. که چیرته دغه سیل دا ناٹ ایکول ټو خالی شو نو کاما دې کې ولیکه یو، او بیا کاما که مطلب خالی وو نو بیا چې دا هم خالی پرېږده. ګوره اوس خالی نه دی، اوس یې ولیکه پکې یو. مطلب دغه د آر 15 رو چې دی دا سیل دا مو راواخیسته. دا که چېرته مساوي نه شو د خالي سره، مطلب څه پکې وو، نو دې کې خپله به دغه نمبر خانه کې هم یو ولیکه، او که چېرته خالي و څه پکې نه نو خالي پرېږده. همداسې اوس راځو دویم کې دا فارموله دلته ډرایګ کوو، خو دې کې چې د یو څه اضافه کوو. دلته هم یو ولیکل، دلته ورسره لیکو چې +1. مطلب که چېرته دې کې څه و نو یو ورسره اضافه. ګوره دوه شول. که چېرته راځو دا داسې ډرایګ کړو، فارموله اپلای شوه. دلته که اوس نومونه لیکو خپله اتومات به نمبر راځي. مثال لیکم حامد کریم
یو کار به وکړو دا هماغه دوه راځي نو دلته به راشو یو مو ولیکه اوس به راشو دغه پاسنی سیل به دلته ورته سلیکټ کړو چې دې سره جمع کوه یو ګورئ دا به اوس ډریګ کړو خپله به اتومات دلته نمبر راشي اوس راځو مثال لیکو فهیم واحد اتومات نمبر راځي طارق جمیل اتومات نمبر اخلي نو دا د مثال شو د ناٹ ایکوال مطلب مونږ ولیکل که چیرته مساوي نه وي د خالي نو تاسې داسې وکړئ ګورئ مونږ ورته ویلې که چیرې د R15 سیل دغه علي چې هم پکې لیکلی دا R15 سیل دی که دا مساوي نه و د خالي سره نو په دې سیل کې یو ولیکه او که چیرته مساوي و د خالي سره شرط غلط و نو بیا دا سیل هم خالي پرېږده ګورئ که چیرته زه دا چې دی لرې کړم ډیلیټ یې کړم مونږ ته به هغه سیل هم خالي کړي که بیرته کنټرول زیډ کړمه لیکل پکې وکړو بیرته به راشي همدارنګه دلته راځو د مثال بل چې دی د ګریټر دین فرضاً دا به زه کلیر کړم دلته راځو لیکو مثال دلته ته لیکې ایج عمر فرضاً د یو کس عمر دی 6 کاله صحیح ده ته چې راځي دلته ورته لیکې مساوي اف که چیرته دغه سیل کې عمر لیکل شوی او که دا ګریټر دی نو د 6 نه مثال ته سکول کې داخله نو کام ورته لیکې چې ویلکم راځه مطلب ستا عمر چې دی برابر دی مکتب سره او که چیرته شرط صحیح شو دته به ویلیو اف ټرو ویلکم ولیکي کام ورکو که چیرته شرط غلط و مطلب 6 نه کم و نو بیا ولیکه ډبل کوټ کې مثال لیکي چې سوري مطلب ته ستا عمر کم دی ته نشي کولی چې داخل شي مکتب ته ګوره ته یې سوري ولیکل ولې د ده عمر چې دی 6 نه کم دی که چیرته همدا زیات کو مثال ولیکو دته به ویلکم ولیکي دا به زه ډرې کړم داسې مثال دلته لیکئ فرضاً 15 دلته لیکئ 9 ولې دلته ولیکل دوی ته چې مطلب د 6 نه پورته وي هغه ته لیکئ چې ویلکم شرط صحیح کېږي همداسې لیس دین مطلب ته وایي چې کم کسان همدې عمر کې راځو دلته بله فارموله کاروو مثال کم کس چې د 13 کالو نه یا مثال د 15 کالو نه کم عمر ولري هغه په مکتب کې ته داخله یې لیکئ مساوي اف کچیرې دغه سیل راخلی که چیرته دا لیس دین شو د 15 نه نو کامه ویلکم ورته لیکي مثال فرضاً ته کولی شي چې سکول کې داخل کې ځانه که شرط صحیح شو دا مونږ ته راکوي او که چیرته شرط غلط شي نو بیا ورته لیکه چې سوري مطلب ته مکتب کې نشي داخلېدلی اوس دا د 15 نه چې دی څنګه شو مونږ ورته لیکلي دلته په شرط کې چې 15 ونه باید کم وي که دا زه فرضاً 14 کمه نو دلته اوس ورته ویلکم لیکي همدارنګه ګریټر دین آر ایکول ټو همدغه معنا ورکوي ګورئ که چېرته راشو په دې کې زه ورته لیکم چې مثال دلته ګریټر دین آر ایکول ټو مطلب که لوی یا مساوي شو د 6 نه اوس مخکې چې دلته 6 باندې چې ویلکم نه ورکوو که چېرته زه اوس 6 ولیکم اوس به ویلکم ورکوي همداسې کلن یې ډریګ کړو داسې وګورئ کنټرول زیډ دا فارموله وشي دا یا فنکشن به ډریګ کړو داسې اوس ګوره دلته موږ ورته ولیکل چې که چېرته دغه عمر دا لوی یا مساوي شو د 6 نه ویلکم ورته لیکه همداسې دلته راځو بل دی لیس دین آر ایکول ټو زه ورته لیکم ګوره وختي مونږ 15 دلته لیکلی وو هغې کې چې دی څه نه ورکول شرط غلطېده ځکه دلته مونږ ورته ویلي که د 15 نه کوچنی وي یعنې 15 پکې نه دی حساب که دلته ایکول ورکړو او دلته اوس راشو ولیکو 15 اوس په 15 ته هم ویلکم لیکي نو دا زمونږه سمپل اف فنکشن وه چې مونږه کار یو بل مثال به هم تاسو ته په سمپل اف کې چې دی کار کومه چې تاسې ښه پوه شئ دلته لیکو نیم دلته به ولیکو چې مارکس یا پرسنټیج دلته به ولیکو ریزلټ دلته به ولیکو علي خان جان کریم فهیم دا نومونه مو لیکل دلته راځو پرسنټیج لیکو مثال د پرسنټیج دومره دی د دومره دی د دومره دی او د چې دی دومره دی او د دومره دی
اوس دلته ورته وایو که د چا پرسنټیج لوی یا مساوي شو د 50 سره هغه ته ولیکه پاس او که د چا کم شو هغه ته ولیکه فیل. نو دلته ولیکو ایکوال اف که چیرې دا پرسنټیج راخلو که دا لوی شو greater than or equal to 50 نو که چیرته دا شرط صحیح شو کامه ورکو دلته کامه value if true که چیرته دا شرط صحیح شو مطلب دغه پرسنټیج 50 یا د 50 نه بره شو نو دلته ورته ولیکه چې پاس مطلب ته کامیابې. otherwise دلته کامه ورکو value if false که چیرته 50 سره مساوي نه و 50 نه کم شو 49 شو 49 نه ښکته شو نو ډبل کوډ دلته به ورته ولیکو چې فیل ناکام. انټر به کو ګوري دا اوس پاس دی ولې پاس دی دا چې د 50 نه فیصدي بره ده که چیرته دا همداسې ډرې کو د کونج نه ونیسو داسې ډرې کو تاسې وګورئ هر یو ته دا اوس 32 دی که چیرته مثال زه دا 49 کړم بیا هم ورته لیکي دا ګوره پاس دی شپږ 50 دی که چیرته 50 ولیکم هم پاس ورته لیکي ځکه موږ ورته شرط لګولی چې که چیرته دغه سل دغه پرسنټیج لوی یا مساوي شو د 50 نه نو بیا ورته پاس ولیکه کنه بیا فیل ورته ولیکه. نو دا و اف فنکشن چې تاسې